د الملک مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان و شپېتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 10 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت دی او هغه په هر شي باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې و اسمانونه پیدا کړل. ته به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندي او توپیر نه مومي. بیا راوګرځه وګوره چیرته د کوم سوره یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا سترګې واړه راواړه واسته نظر به ستومان نامراده بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مونږ تاسو ته نږدې د دنیا اسمان په سترو ډیوو یعنی ستورو سره سینګار کړی دی او هماغه مو د شیطانانو د ویشتلو زغلولو وسایل ګرځولي دي. مونږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ تاوجن اور تیار کړی دی. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کله چې هغوی په هغه کې وغورځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به ځوښېدونکی وي له ډېرې غوسې به چاودېدونکی وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وغورځوله شي د هغه موظفین به له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسې ته کوم ویرونکی نه و راغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هغوی به ځواب ورکړي ولې نه ویرونکی موږ ته راغلی و خو موږ هغه دروغجن وګاڼه او ومو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی تاسې په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلي یئ. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او هغوی به وایي کاشکې موږ په دنیا کې اورېدلي یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نو نن به د دغه تاوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه و. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. په دې ډول به هغوی په خپل ګناه باندې خپل اعتراف وکړي. لعنت دی په دغو دوزخیانو باندې. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي په باوري ډول هغو ته بخښنه ده او لوی ثواب. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. که تاسې پټې خبرې وکړئ او که په لوړه غږ د الله لپاره یو شان دی هغه خو ان د زړونو په حال باندې پوهیږي.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا هغه د مخلوقاتو په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړي دي؟ په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیقو اسرارو پوه او په هر شي ښه باخبر دی. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. غزات چې ستاسو لپاره ځمکه پسته او هواره کړې ده، د هغې پر سینه باندې ګرځئ او د خدای روزي خورئ. د همغه حضور ته ستاسو په دوهم ځل ژوندي کېدو سره ورتګ دی. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا تاسو له دې نه بېغمه یئ چې هغه ذات چې په آسمان کې دی تاسو په ځمکه کې خښ کړي او دغه ځمکه په ناڅاپي ډول وجوړه کېږي؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آیا تاسو له دې نه بېغمه یئ چې هغه ذات به چې په آسمان کې دی پر تاسې تیږې وروونکی طوفان والوزوي، بیا به تاسو ته څرګنده شي چې زما اخطار څنګه و. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. له دوی نه پخوا تېر شوي خلک دروغجن ګڼل شوي دي، نو وګورئ چې زما نیونه څنګه سخته وه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آیا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړونکي او ټولونکي نه ویني؟ له رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه یې تم کړي وي. هماغه په هر څه لیدونکی دی. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وښیئ له تاسو سره څه راز لښکر دی چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسې مرسته وکړی شي؟ حقیقت دا دی چې دغه منکرانو ولیدلي دي. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یا نو وښیئ څوک دي چې تاسې ته روزي درکولی شي که رحمان خدای خپله روزي بنده کړي؟ په اصل کې دوی په سرغړونه او له حقه تښتېدو باندې ټینګ شوي دي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. که فکر وکړئ څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې میندونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې وي. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دوی ته ووایه همغه الله دی چې پیدا کړي، تاسې ته یې د اورېدلو او لیدلو قواوې درکړې او غور کوونکي پوهېدونکي زړونه یې درکړل، خو تاسې بیخي لږ شکر باسئ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. دوی ته ووایه همغه الله دی چې تاسې په ځمکه کې خواره کړي یئ او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي که تاسې ریښتوني یئ نو راوښیئ چې دا وعده به کله پوره شي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وایه د دې علم خو له الله سره دی، خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني د هغو ټولو خلکو مخونو به بدرنګه شي چې هغوی انکار کړی دی او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسې یې د راتګ غوښتنه کوله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
دوی ته ووایه تاسې کله په دې هم څه غور کړی دی چې که الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ رحم وکړي کافران به له دردناک عذاب نه څوک وژغوري قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين دوی ته ووایه هغه ډیر مهربان خدای دی پر همغه باندې موږ ایمان راوړی دی او پر همغه باندې زموږ توکل دی ډیر ژر به تاسې ته څرګنده شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی څوک دی قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين دوی ته ووایه تاسې کله دې ته ځیر شوي چې که ستاسې د اړتیا وړ اوبه په ځمکه کې ښکته پرېوځي نو څوک دی چې تاسو ته صافې او روانې اوبه برابرې کړي د قلم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 88مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 52 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون قسم دی په قلم او په هغه څه چې لیکونکی لیکي ته د خپل پروردګار په پیرزوینې سره لیونی نه او په یقیني ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسېدونکې نه ده او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ډېر ژر به ته هم وګورې او هغوی به هم وګوري چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته دی إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ستا پروردګار هغه خلک هم پیژني چې د هغه له لارې نه بېلارې شوي دي او هغه کسان هم ښه پیژني چې پر سمه لاره دي فلا تطع المكذبين نو له دې کبله ته هېڅکله د دغو دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه ودوا لو تدهن فيدهنون دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شي نو دوی به هم نرمي وکړي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين هېڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی پیغورونه ورکوي خبرې وړي راوړي د نیکۍ منع کوونکی دی په ظلم او زیاتي کې له حده تېرېدونکی دی سخت بدعمله دی دلازاره دی او د دې ټولو عیبونو تر څنګه بدذاته دی په دې اساس چې هغه د ډېرې شتمنۍ او اولادونو خاوند دی إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين کله چې هغه ته زموږ آیاتونه اورول کېږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي سنسمه على الخرطوم ډېر ژر به موږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګو إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون مونږ دوی یعنې د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي وو کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباوون کې به ارومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي او هغوی هیڅ انشاء الله ونه ویل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم هغوی د شپې په خوب ویده چې ستا د پروردګار له لوري پر هغه باغ یو آفت نازل شو او داسې شو لکه لوکړی کښت چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه و فتنادوا مصبحين
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. په سباون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې که د میوې ټولونکي یاست نو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشئ. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. نو خوځېدل او پټ پټې سره ویل چې نن به په باغ کې تاسو ته هیڅ یو بېوزلی را نه شي. هغوی د څه نه ورکولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه هلته داسې په بیړه بیړه ورغلل چې تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وکله چې باغ په دغه حال ولید نو وی ویل مونږ لاره غلطه کړې ده، نه بلکې مونږ له دغه نعمت څخه محروم پاتې شو. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. په هغو کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه وویل ما تاسو ته نه وویلي چې تاسې خدای په پاکۍ یاد کړئ او ووایي که خدای وغواړي داسې یا هغسې به وکړو. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هغوی وویل پاک دی زموږ پروردګار په رښتیا چې موږ ګناهکار وو. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بیا له هغو نه هر یو پر بل پړه اچوله. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. په پای کې وویل خواشیني ده زموږ پر حال بېشکه چې موږ سرکشه شوي وو. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. کېدای شي چې زموږ پروردګار موږ ته په بدل کې له دې نه لا ښه باغ را په برخه کړي. موږ د خپل پروردګار خواته ورګرځو. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. همداسې وي عذاب او د آخرت عذاب له دې نه هم ډېر لوی دی. کاشکې دوی په دې پوهېدلی. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. په باوري ډول له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره د هغو د پروردګار په وړاندې په نعمتونو مالامال جنتونه دي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. آیا موږ به د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کړو؟ ما لكم كيف تحكمون. پر تاسې څه شوي دي؟ تاسې څنګه حکم صادروئ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. آیا له تاسې سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسې لولئ چې ستاسې لپاره ارومرو هلته هماغسې څه دي چې تاسې د ځان لپاره خوښوئ؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. یعنو آیا ستاسې لپاره پر موږ د قیامت تر ورځې پورې څه داسې ژمنه او تړون ثابت دی چې تاسې ته به هماغه څه وي چې تاسې حکم صادروئ؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. له دوی نه پوښتنه وکړه له تاسې نه څوک د دې ضامن دی یا د دوی څه انګېرلي شریکان دي چې هغوی د دې ذمه وهلي وي. که دا خبره وي نو خپل شریکان دې راولي که دوی ریښتوني وي. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. په کومه ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړه شي نو دوی به سجده ونه شي کړای. د دوی سترګې به ښکته وي، ذلت به پرې خورېدونکی وي. دوی چې کله روغ رمټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کاوه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نو ای پیغمبره ته د دې کلام د دروغ ګڼونکو موضوع ماته پرېږده.
مونږ به په داسې توګه دوی په کراره د تباهۍ خواته بوزو چې دوی خبره هم نه وي. زه دوی ته مهلت ورکوم. زما تدبیر ډیر قوي ده. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ته له دوی نه څه اجر غواړې چې دوی د جریمې د درانه پیټي تر فشار لاندې کیږي؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. آیا له دوی سره د غیب اسرار دي چې دوی هغه لیکي؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نو د خپل پروردګار د پریکړې تر صادرېدو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مه کېږه کله چې هغه دعا کړې وه او هغه له غمه ډک شوی و. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. که د هغه د پروردګار مهرباني ورباندې نه وای شوي نو هغه به ملامت په سپیره ډاګ کې غورځول شوی وای. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. په پای کې د هغه پروردګار هغه غوره کړ او هغه له صالحو بندگانو څخه وګرځاو. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. کله چې دغه کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه لولې نو تا ته داسې سترګې اړوي چې ګویا ستا پښې به وښویوي او وایي چې دی هرومرو لیونی دی په داسې حال کې چې دا قرآن خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی. د الحاقه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 80مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 52 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. واقع کېدونکې یعنی د قیامت ورځ. څه ده هغه واقع کېدونکې ورځ او ته څه پوهېږې چې څه ده هغه واقع کېدونکې ورځ؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. د سمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼله نو سمودیان په یوه سخته حادثه هلاک کړای شول. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. او عادیان په یوه ډېره سخته طوفاني لوخړه تباه کړای شول. الله تعالی هغه پرلپسې وشپې او 8 ورځې پر هغو مسلطه کړه. که ته هلته وای نو تا به لیدلي وو چې هغوی هلته داسې چیت غورځېدلي دي لکه چې هغوی د خرما د ونو وراسته ډډونه وي. هل ترى لهم من باقية. نو آیا اوس له هغو نه څوک تا ته باقي ژغورل شوی په نظر درځي؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. او همدغه ستره ګناه فرعون او له هغه نه مخکې خلکو او ویجاړو شوو کلیو وکړه. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. دوی ټولو د خپل پروردګار د پیغمبر خبره ونه منله نو هغوی په ډېره سختۍ سره ونیول. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. کله چې د اوبو طوفان له حده تیر شو نو موږ تاسې په بیړۍ کې سپاره کړي وئ تر څو چې دغه پیښه ستاسې لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځوو او په یاد لرونکي غوږونه یې په یاد ولري. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بیا چې کله یو ځل په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي او ځمکه او غرونه پر راپورته کولو سره په یو ګزار میده میده کړای شي، په هغه ورځ به هغه کیدونکې پیښه رامنځته شي، په هغه ورځ به آسمان وچ وي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي، پرښتې به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او اتو پرښتو به په هغه ورځ ستا د پروردګار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هغه ورځ به وي چې تاسې وړاندې کړای شئ، ستاسې هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودل شي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. په هغه وخت کې چې د چا عملنامه د هغه په خلاص کې ورکړی شي، هغه به ووایي هی وګورئ ولولئ زما عملنامه، ما انګېرله چې زه ارومرو له خپل حساب سره مخامخ کېدونکی یم. نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي، په لوړ مقامي جنت کې چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دغه راز خلکو ته به وویل شي په خوند سره خورئ څښئ د خپلو هغو کړو مکافات چې تاسې په تېرو شوو ورځو په دنیا کې کړي دي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. او د چا عملنامه چې د هغه په کیڼ لاس کې ورکړی شي، هغه به وایي کاشکې زما عملنامه ماته نه وای راکړی شوې او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی. کاشکې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنې پای ته رسېدونکی وای. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. نن زما مال ماته هیڅ په کار رانغی، زما ټول حکومت له منځه لاړ. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. امر به وشي دی ونیسئ او د ده په غاړه کې توق واچوئ، بیا یې دوزخ ته ننباسئ، بیا دی په 80 ګزه اوږده زنځیر وتړئ. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دنه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړ او نه مسکین ته د خواړو ورکولو هڅونه کوله. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نو ځکه نن نه دلته د ده کوم غمخور دوست شته او نه د زخمونو د زوونو نه پرته د ده لپاره څه خواړه چې هغه له ګناهکارانو پرته بل څوک نه خوري. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. نو نه زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسې وینئ او په هغو شیانو هم چې تاسې نه وینئ. دا د یو عزتمند استازي وینا ده، د کوم شاعر وینا نه ده. تاسې بیخي لږ کسان ایمان راوړئ. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. او نه دا د کوم کاهن وینا ده، تاسې بیخي لږ غور کوئ. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمیانو د پروردګار لخوا نازل شوی دی.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. او که دغه پیغمبر لزانه کومه خبره جوړه کړې زمونږ لوري ته منسوبه کړې وای نو مونږ به د ده ښی لاس نیولی وای او د ده شارګې به مو پرې کړي وو. بیا به له تاسې نه هېڅوک له دې کار څخه زمونږ منع کوونکی نه و. وإنه لتذكرة للمتقين. په اصل کې دا قرآن د پرهیزګارانو لپاره یو نصیحت دی. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. او موږ پوهیږو چې له تاسې نه څه کسان د حق تکذیب کوونکي دي. وإنه لحسرة على الكافرين. د دغسې کافرانو لپاره په باوري ډول دا د افسوس موجب دی. وإنه لحق اليقين. او دا قرآن بیخي یقیني حق دی. فسبح باسم ربك العظيم. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکۍ ستاینه وکړه. د المعارج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان او یومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 44 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه. هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی. هیڅوک د هغه مخه نیونکی نشته. د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرښتې او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جميلا. نو ای پیغمبر صبر وکړه غوره صبر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. دوی هغه ورځ لرې انګیري او موږ نږدې وینو. هغه عذاب به په هغه ورځ وي چې کومه ورځ چې آسمان د ویلې شو مس غوندې شي او غرونه د رنګینو نه دافي شو وړیو غوندې شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه، خپل میرمن، خپل ورور، خپل ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنې جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي. هېڅکله نه. هغه خو به د لمبه شوي اور شغلې وي چې غوښه او پستوکی به سوځوي. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. په چیغو چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شای ګرځولی او مال جمع کړی او بنډل بنډل یې زیرمه کړي وي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. انسان کم حوصله پیدا کړای شوی دی. کله چې پر کړهو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه ښېګڼه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پورې کوي. خو هغه کسان له دې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي، تل د خپل مانځه پابند دي، چې د هغو په مالونو کې د سایل او محروم یو ټاکلی حق دی. هغه کسان چې د جزا او ورځ برحقه مني، هغه کسان چې د خپل پروردګار له عذاب نه ویریږي، ځکه چې د هغو د پروردګار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترېنه بېغمه وي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هغه کسان چې د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له هغو میرمنو یا له خپلو وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي، چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ورباندې نشته. البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي همغوی له حده تېري کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هغه کسان چې د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلې ژمنې لحاظ ساتي، هغه کسان چې په خپلو شاهدیو کې په رښتینولۍ باندې ټینګ درېږي، او هغه کسان چې د خپل مانځه ساتنه کوي، دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسېږي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. ای پیغمبره څه خبره ده چې دغه منکران له ښي او کینو لوري ډله ډله ستا خواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه راځغلي؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. آیا له دوی نه هر یو دا تمه لري چې هغه به په نعمت مال جنت ته ننویستل شي؟ هېڅکله نه. موږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړي دي دوی په خپله پر هغه پوهېږي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. نو نه، زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن موږ په دې باندې قادر یو چې د دوی په ځای له دوی نه ډېر غوره خلک راولو او هیڅوک له موږ څخه وړاندېتوب نشي کولی. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نو له دې کبله دوی په خپلو باطلو خبرو او په خپلو لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپلې هغې ورځې ته ورسیږي چې له دوی سره د هغې وعده کېږي. کله چې دوی له خپلو قبرونو څخه راووځي داسې به زغري لکه چې د خپلو بوتانو د درشلو خواته ورمنډې وهي. د دوی سترګې به ټیټې شوي وي، ذلت به ورباندې خورېږي. هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کېږي. د نوح مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 71 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 28 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن
يأتيهم عذاب أليم. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږل دې هدایت سره چې د خپل قوم وګړو ته د اخطار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغو باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ویل ای زما قومه زه ستاسې لپاره یو ښکاره څرګند ویرونکی پیغمبر یم. تاسې خبروم چې د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. الله به ستاسې ګناهونه دروبخي او تاسې ته به تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا دی کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډېږي. کاشکې تاسې ته د دې معلومات وایي. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح عرض وکړ ای زما پروردګاره ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ خو زما بلنې د حق څخه د هغو تېښته لا زیاته کړه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. او هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بخښنه وکړي هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډېر تکبر یې وکړ. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بیا ما هغو ته په لوړه غږ بلنه ورکړه. بیا ما په ښکاره هم هغو ته تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول. ما وویل خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ بېشکه چې هغه خورا ډېر بخښونکی دی. هغه به پر تاسې له آسمانه ښه ورښتونه وکړي. تاسې ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. ستاسې لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسې لپاره به ویالې وبهوي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پر تاسې څه شوي دي چې د الله لپاره تاسې د هیڅ عزت په فکر کې نه یې په داسې حال کې چې هغه تاسې ډول ډول پیدا کړي. آیا نه وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې آسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ نور او لمر بله ډیوه وګرځوله. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. او الله تاسې له ځمکې نه په عجیبه ډول را پیدا کړئ بیا به هغه تاسې همدې ځمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. او الله ځمکه ستاسې لپاره د فرش په څېر وغوړوله تر څو چې تاسې په هغې کې په پراخو لارو لاړ شئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح ویل زما پروردګاره هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي. ومكروا مكرا كبارا. دغه کسانو د ډېرې لویې دسیسې جال خور کړی دی. وقالوا لا
تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دوی ویل خپل معبودان هیڅکله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او سعا او نه یغوث یعوق او نصر د هیڅ یو عبادت مه پرېږدئ. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم دغه خلکو ته له گمراهۍ پرته په بل شي کې پرمختګ مه ورکوه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. یوازې د خپل ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې ننویستل شول. بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه موند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح وویل زما پروردګاره له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. که ته دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندګان ګمراه کړي او د دوی له زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بدعمله او سخت کافر به وي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. زما پروردګاره ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټولو مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو ته بښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه. د الجن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 22مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 28 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ای پیغمبره ووایه ما ته وحی را لېږل شوې ده چې د پیریانو یوې ډلې په غو سره قرآن ته غوږ کېښود. بیا یې له بېرته ستنېدو وروسته خپل قوم ته وویل موږ خورا یو ډېر عجیب قرآن اورېدلی دی چې د سمې لارې لوري ته لارښوونه کوي. له دې کبله موږ پر هغه باندې ایمان راوړی دی او اوس به موږ هېڅکله له خپل پروردګار سره څوک شریک نه کړو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا چې زموږ د پروردګار شان ډېر لوړ او پورته دی. هغه څوک مېرمن یا زوی نه دی نیولی. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او دا چې زموږ ناپوهان د الله په باب ډېرې د حق پر خلاف خبرې کوي. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. او دا چې مونږ ګڼلې وه چې انسان او پیری هېڅکله د خدای په باب دروغ نشي ویلی. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او دا چې له انسانانو څخه ځینو کسانو له پیریانو څخه د ځینو کسانو پناه غوښتله. په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات کړ. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. او دا چې انسانانو هم همغه ګمان وکړ لکه چې ستاسې ګمان و چې الله به کوم پیغمبر راونه لیږي. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. او دا چې موږ د اسمان پلټنه وکړه نو موږ لیدل چې هغه له پیرهدارانو څخه ډک دی
او د اور غورځونکو ستورو باران کیږي. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. او دا چې پخوا موږ د خبرونو د اورېدلو لپاره په اسمان کې د ناستې ځای موندلو، خو اوس چې څوک په پټه په غلا د اورېدلو هڅه کوي، هغه د ځان لپاره په څارو ځای کې یو اور غورځونکی ستوری موجود مومي. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. او دا چې موږ په دې نه پوهېدلو چې آیا د ځمکې له اوسېدونکو سره د کوم ناوړه چلند کېدلو اراده کړای شوې ده یا د هغو پروردګار هغو ته د سمې لارې ښودل غواړي. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. او دا چې له موږ نه ځینې خلک صالحان دي او ځینې له دې نه پرته موږ په بېلابېلو ډولونو کې ویشل شوي یو. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. او دا چې موږ انګېرله چې نه په ځمکه کې موږ الله بې وسې کولی شو او نه په تېښته ماتې ورکولی شو. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. او دا چې کله موږ د قرآن لارښوونه واورېدله نو موږ ورباندې ایمان راوړ، نو هر څوک چې په خپل پروردګار باندې ایمان راوړي له هغه سره به د څه حق تلفۍ یا ظلم ویره نه وي. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. او دا چې له موږ څخه ځینې مسلمانان یعنې د الله امر منونکي دي او ځینې له حق نه منحرف، نو چا چې اسلام یعنې د امر منلو چلند غوره کړ هغوی د ژغورنې لاره ولټوله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. او کوم کسان چې له حق نه منحرف دي هغوی د دوزخ د سون مواد ګرځېدونکي دي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. او ای پیغمبره ووایه ما ته دا وحی شوې ده چې که خلک په ثبات سره په سمه لاره تللي وای نو موږ به هغوی خو اوبو سره خړوبه کړي وو تر څو چې په دې نعمت سره هغوی وازمایو. او څوک چې د خپل پروردګار د ذکر نه مخ واړوي نو د هغه پروردګار به هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. او دا هم وحی شوې ده چې جماعتونه د الله لپاره دي، نو دې کبله په هغو کې له الله سره کوم بل څوک مه بلئ. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. او دا چې کله چې د الله بنده د هغه د عبادت لپاره ودرېده نو خلک پر هغه باندې د ورلوېدلو لپاره چمتو شول. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ای پیغمبر ووایه چې زه خو خپل پروردګار بلم او له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ووایه زه تاسې ته نه د څه زیان رسولو واک لرم نه د څه ښېګڼې. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وای ما د الله له مؤاخذې څخه هیڅوک نشي ژغورلی او نه زه د هغه له لمنې څخه پرته کوم د پناه ځای موندلی شم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. زما مسؤلیت له دې پرته بل څه نه دی چې د الله وینا او د هغه پیغامونه ورسوم
او هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر خبره ونه مني د هغه لپاره د دوزخ اور دی او دغه راز خلک به په هغه کې د تل لپاره اوسیږي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دوی بل خپل دغه چلن روان نه وړي تر دې پورې چې کله چې هغه څه وویني چې له دوی سره وعده کیږي نو دوی ته به څرګنده شي چې د چا ملاتړ کمزوری دی او د چا د ډلې شمیر لږ دی. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وزه نه پوهېږم چې د کوم شیانې عذاب وعده چې له تاسو سره کیږي هغه نږدې ده او که زما پروردګار د هغې لپاره کومه اوږده موده ټاکي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیب عالم دی، په خپل غیب باندې څوک نه خبروي پرته له هغه استازي نه چې هغه د غیب د علم ورکولو لپاره غوړه کړی وي. نو د هغه مخکې او شاته هغه ساتونکی څارونکی ټاکي تر څو چې هغه وپوهیږي چې هغوی د خپل پروردګار پیغامونه ورسول او هغه د هغو ټول چاپیریال احاطه کړی دی او هر یو شی په شمار شمیرلی ایښی دی. د المزمل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 83 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 20 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ای په جامه کې ځان غختون کې ویده کېدونکیا شپه په لمانځه کې په ولاړې تېره کړه مګر کمه نیمایي شپه یا له هغې نه یو څه کمه کړه یا له هغې نه یو څه زیاته کړه او قرآن ښه په کراره لوله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مونږ پر تا باندې د یو درانده کلام نازلوونکي یو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاڅېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغېزمن او د قرآن د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي. إن لك في النهار سبحا طويلا. د ورځې په اوږدو کې خو ستا لپاره زیات مصروفیتونه دي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. د خپل پروردګار نوم یادوه او له ټولو نه په علایقو قطع کولو سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه. هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی، له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته. نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. او خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او په نیک ډول له هغو نه بیل شه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. او د الهي کلام د دغو دروغجن ګڼونکو بډایانو د له منځه وړلو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. له موږ سره د دوی لپاره درندیز او لنی دي او لمبې وهونکی اور او په مرۍ کې نښتونکي خواړه او دردناک عذاب. يوم ترجف الأرض والجبال
وكانت الجبال كثيبا مهيلا دا به هغه ورځ وي چې ځمکه او غرونه ولړزیږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډیرۍ چې خوځېږي. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تاسو ته موږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسو شاهد لېږلی دی لکه څنګه چې موږ فرعون ته یو پیغمبر لېږلی یو. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وګورئ کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو موږ هغه په ډېرې سختۍ سره ونیو. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. که تاسو له منلو څخه انکار وکړئ نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به آسمان چاودېدونکی وي. د الله وعده خو پوره کېدونکې ده. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. دا نصیحت ده اوس چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره ستا رب پوهیږي چې ته کله د شپې له دریو نه دوه برخو ته نږدې او کله نیمایي شپه او کله د شپې دریمه برخه په عبادت کې ولاړې او ستا له ملګرو نه هم یوه ډله دا عمل کوي. الله د شپې او ورځې وختونه حسابوي. هغه ته معلومه ده چې تاسې د وختونو سم حساب نشئ کولی نو په دې اساس هغه پر تاسې مهرباني وکړه. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. هغه ته معلومه ده چې په تاسې کې به څوک ناروغ وي. ځینې نور خلق د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلق د الله په لاره کې جنګیږي. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. لمونځ ادا کړئ، زکات ورکړئ او الله ته پور ورکوئ، حسنه پور. کومه نیکي چې تاسې وړاندې د خپل ځان لپاره ولیږئ هغه به د الله په وړاندې موجوده ومومئ. هماغه ډیره ښه ده او د هغې اجر ډیر لوی دی. له الله نه بخښنه غواړئ، بېشکه الله ښه بخښونکی خورا مهربان دی. د المدثر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 40 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 56 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن
تستكبر ولربك فاصبر. په څادر ځان غوښتونکې څملاستونکیا پاڅېږه او نړیوالو ته خبرداری ورکړه او د خپل پروردګار لوی اعلان کړه او خپل جامې پاکي وساته او له پلیدۍ نه په څنګ اوسه او د هغه څه په مقابل کې چې ورکړي دي د زیات ترلاسه کولو لپاره احسان مه باروه او د خپل پروردګار په خاطر صبر وکړه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خنو کله چې په شپېلۍ یعنی سور کې پوکی ووهل شي هغه ورځ به ډیره سخته ورځ وي د کافرانو لپاره به اسانه نه وي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ ډیر مال مې ورکړ د دې ترڅنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل او د هغه لپاره مو د مشرتابه لاره برابر کړه بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم هېڅکله نه هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی. سأرهقه صعودا زه خو به هغه ډیر ژر له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه وکړه نو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه. هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه. بیا یې د خلکو لوري ته وکتل بیا یې وچولی ترې وکړ او خوله یې بړوسه کړه بیا یې شا واړول او تکبر یې وکړ په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوډې دي چې له پخوا نه را روانې دي دا خو یو انساني کلام دی. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ډیر ژر به زه هغه دوزخ ته ننباسم او ته څه پوهېږې چې څه دی هغه دوزخ داسې اور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشې کوي د بشر لپاره تباه کوونکی دی. عليها 19 پر هغه باندې 19 د عذاب فرشتې کار کوونکي ټاکل شوي دي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مونږ د دوزخ دغه مؤکلان پرښتې ګرځولې دي او د هغو شمیر مو د کافرانو لپاره ازموینه ګرځولې ده تر څو چې د اهل کتابو باور راشي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان په کوم شک کې پاتې نشي او د چا چې په زړه کې ناروغي ده او کافران دا وایي چې خنو د الله د دې عجیبه خبرې نه څه مطلب کېدای شي
په دې ډول چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي لار ورخي او استاد پروردگار لخرې په خپل له پرته بل څوک نه پیژني او د دوزخ یادونه لدی پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوی چې خلکو ته پند وي. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هیڅکله نه قسم دی په سپوږمۍ او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي او قسم په سهار باندې کله چې رڼا کیږي. دغه دوزخ هم له لویو شیانو څخه یو دی د انسانانو لپاره ویرونکی له تاسې نه د هر هغه چا لپاره ویرونکی چې د اعتدال له حالت څخه وړاندې تګ وغواړي یا بیرته پاتې کېدل وغواړي. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر څوک د خپل کړو په بدل کې ګراو دی د خلاص کسانو څخه پرته چې په جنتونو کې بوي. هلته به هغوی له مجرمانو څخه پوښتنه وکړي تاسې څه شي دوزخ ته بوتلی؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هغوی به ووایي موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو او مسکین ته مو خواړه نه ورکول او د حق پر خلاف خبرو جوړونکو سره په یو ځای کېدو موږ هم خبرې جوړولې او د جزا ورځ مو دروغ ګڼله تر دې پورې چې موږ له هغه باوري شي یعنې مرګ سره مخامخ شو. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. په هغه وخت کې به د سپارښت کوونکو سپارښت د هغوی هیڅ په دردو نه خوري. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نو په دغه خلکو څه شوي دي چې دوی له دې نصیحت نه مخ اړوي ګواکې دوی ځنګلي خره دي چې د زمري له ویرې وتښتېدل. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. بلکې له دوی نه هر یو خدا غواړي چې د هغه په نوم پرانستي لیکونه ولېږل شي. هېڅکله نه اصلي خبره دا ده چې دوی له آخرت نه نه ویرېږي. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. هېڅکله نه دا قرآن خو یو نصیحت دی اوس چې د چا خوښه وي له ده څخه دې پند واخلي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. او دوی به څه پند وانخلي مګر دا چې الله هم داسې وغواړي هغه د دې وړه دی چې ورڅخه ویره وشي او هغه د دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بخښنه وکړي. د القیامه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 50 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکي نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندي را پاڅول کېږي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. آیا انسان دا انګیرلی ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا را ټول نشو کړای؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولې نه موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو. بل يريد
يستر أمامه. خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي. يسأل أيان يوم القيامة. د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بیا کله چې سترګې ټیغې وخیږي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چیرته وتښتم؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هېڅکله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي. په هغه ورځ به یوازې ستا د پروردګار په وړاندې تمېدل وي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. په هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي، بلکې انسان په خپل ځان ښه پیژني اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ای پیغمبره په بیړه بیړه د دغه وحی یادولو یعنی د قرآن د لوستلو لپاره خپله ژبه مه خوځوه. إن علينا جمعه وقرآنه. بېشکه د هغه در باندې زده کول او در باندې لوستل زموږ په ذمه دي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نو کله چې موږ دا لولو په هغه وخت کې ته د دې قرائت په غور سره اوره. ثم إن علينا بيانه. بیا د دې په مطلب باندې پوهول همدا زموږ په ذمه دي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هېڅکله داسې نه چې تاسې فکر کوئ. اصلي خبره دا ده چې تاسې په بیړه ترلاسه کیدونکي شي یعنې دنیا سره مینه لرئ او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشحاله ښېرازه وي د خپل پروردګار لوري ته به کتونکي وي. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. او ځینې مخونه به بدرنګه وي او انګیري به چې له هغو سره ملا ماتونکی چلند کېدونکی دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.